دا زموږ دوکانداران نه ویني پر هره خبره قسم پر هره خبره قرآن د 10 روپو شی به خرڅوي د 50 روپو شی به خرڅوي 200 قسمونه پر اخلي بله کوم وایي خرڅېږي نه په دا طریقه خو به ته مال خرڅ کې لیکن لږ راسه د حدیث په رڼا کې وګوره چې د دې حکم څه دی د ابو داود شریف روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الحلف منفقة للسلعه په قسمونو خو به دا شی ته ژر خرڅ کې دا مال به ووځي پیسې به دله راسي په جیب کې به واچې په دراز کې به واچې لیکن د دې مال برکت ممحقة للبرکه برکت یې در ختموي کاروبار به کې تجارت به کې پیسو ګټه به دې نه معلومي شي روزانه به د زرګونو سودا کوې لیکن پر سر به شی نه اوسي یا به کور خوړلي یا به ناجوړي خوړلي یا به نور شیان خوړلي حیران به یې چې دا پیسې څه سوي هلته د دغه په ځای به ته نه خبر چې دا ما کم عمل کړی تا قسمونه پراخسي تا قرآنونه پراخسي ستا شی دی ولې ځان ستړی کوې وروره دا شی دی که واره درته کوي وایه کني ځه به مغل شي په دا ډېرې قسمو په دا ډېرو قرآنو دا خپل مال ولې به برکته کوي دا خپلې پیسې ولې به بې برکته کوي ځان هم ستړی کوي نور هم ستړی کوي وروره دا شی دی که واره درته کوي ویې څه کني ورڅه وروره بل ځای را والله که ستا روزي ستاسو ولاړه سي چې د کم څه ستا په نصیب کې چې بین جبلین د 2 غرو په مابینځ کې به تاله راسي او چې په نصیب کې دې نه بین شفتین چې د 2 شونډانو در مابینځ لا والله که وخوري یو عالم کیسه کوله او زموږ سره یو ډوډۍ ته ناست ډوډۍ یې په خوله کله مړ سو د خولې ګوله یې مبر ته ځنا وکړه په نصیب کې نه وی نه خوړل لږ خو خپل عقیده برابر کړو لږ پر الله توکل دومره کمزورې عقیدې ولې سوې زموږ ده چې په قسمونو په قرآنونو باندې زموږ ته عقیده ده چې په دې به موږ دا شیان خرڅوو که مې قسم نه واخلي که مې قرآن نه واخلي بیا دا شی نه خرڅېږي که په صحیح توګه ته شی مال خرڅوې بغیر قسمو هم خرڅېږي صفا کار کوه